ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو هرکلی کوم. د نن ورځې د درس موضوع مو ده د 10م صنف بیولوژي په نباتاتو کې جینیټیک انجینري. راځو د نباتاتو کې د جینیټیک انجینرۍ په هکله باندې لومړی خبرې کوو. په تیر درسونو کې موږ د جینیټیک انجینرۍ په هکله باندې یو څه خبرې کړې وې. په نباتاتو کې جینیټیک انجینري د دې لپاره استعمالیږي چې تر څو دغه انجینیرینګ یا د بایوټیکنالوژي په واسطه باندې په نبات کې داسې یو خاصیت رامنځته کړو چې دغه نبات یا د یو حشرې یا همدارنګه د کیمیاوي موادو په مقابل کې مقاومت وښیي، یا چې کوم دی د دې ترڅنګ یو نوی داسې یو نسل منځته راشي چې د هغې موږ ته حاصل زیات راکړي. نو دغه د یو څو مقاصدو لپاره دغه جینیټیک انجینیرینګ په نباتاتو کې ترسره کیږي او د بایوټیکنالوژي علم په اساس په مختلفو لابراتوارونو کې برابریږي او ترتیبیږي. راځو په نباتاتو کې جینیټیک انجینري څنګه کیږي. د پخوا نه به تک زرګونه کلونه پخوا بزګران په دې کوشش کوي چې داسې یو نسل داسې یو نبات لاسته راوړي، داسې یو نبات په خپلو پټیو کې وکري چې هغې حاصل زیات وي. خو د دې دپاره چې په هغه وخت کې نه بایوټیکنالوژي علم و، نه چا ورته دومره لاسرسی درلوده، نو اوس مهال دغه نباتاتو جینیټیک انجینیرینګ په واسطه باندې داسې نباتات لاسته راځي چې هم حاصل ښه وي، هم د ځینې حشراتو په مقابل کې مقاومت لري او هم د ځینې دوایانو په مقابل کې مقاومت لري. موږ دلته پکې یو مثال وړاندې کوو چې څنګه دغه جینیټیک انجینرۍ کې دغه نباتات تولیدیږي او بیا د ځینې شیانو په مقابل کې مقاومت ښیي. راځو تاسې د لوبیا د کورنۍ نباتات کتلي دي. په هغې کې یو چې دی سایبین دی. سایبین دا د لوبیا د کورنۍ یو نبات دی او په بازار کې په ډیر پراخ ډول باندې پیدا کیږي او دا چې د انسانانو لپاره یو غذایي ارزښت لري. لکه څنګه چې په نړۍ کې دغه نفوس زیاتیږي نو دغه د غذا ته اړتیا هم زیاتیږي. نو څنګه کولی شو چې دغه نبات لاسته راوړو چې زیات تولید ورکوي یا د ځینې حشراتو په مقابل کې همدارنګه څه شی ولري، مقاومت لري. په دې باندې یو مثال وایو چې تر څو تاسې ښه پرې پوه شئ. سایبین څه کوي؟ دغه بزګران چې کله فصل وکري نو د فصل کې همدارنګه نور طبیعي واښه هم راشنه کیږي. نو ځینې بزګران زموږ په وطن کې د خیشاوې په واسطه باندې دغه ځینې اضافي واښه لرې کوي. په نور هیوادونو کې بیا داسې نه ده. هلته کې د اضافي واښو لپاره یو قسم دواګانې استعمالیږي، هغې ته هاربیساید ویل کیږي، یعنې د واښو وژونکې دواګانې. هغه دوا استعمالي تر څو دغه دوا په واسطه باندې دغه اضافي واښه له منځه لاړ شي او یوازې دغه نبات پاتې شي او ښه وده وکړي چې تر څو زموږ لپاره څه وکړي، ښه تولید ورکړي. نو دې په خاطر باندې داسې یو سایبین لاسته راوړل ضروري دي چې تر څو د دغه دوی چې کومه ده دغه د هاربیساید دوی په مقابل کې باید دا هم مقاومت وښیي تر څو دا هم دغې په واسطه باندې مړ نه شي. نو دغه سایبین اوس په لابراتوار کې جوړیږي او بیا په پټیو کې کرل کیږي. نو دا څنګه جوړیږي؟ یو دوا ده ګلایفوسیټ ورته ویل کیږي. د دې ګلایفوسیټ میکانیزم دا ده چې دا څه کوي؟ دا په نباتاتو کې یو انزایم نهي کوي، هغې انزایم ته EPSP وایي. کله چې دا نهي شو نو په نتیجه کې څه نه جوړیږي؟ کلوروفیل نه جوړیږي. کله چې کلوروفیل نه جوړیږي نو موږ وایو چې کلوروفیل د ضیایي ترکیب لپاره یو اهم عنصر دی، یو اهم جز دی. نو دا چې نه جوړیږي دغه نبات په خپله څنګه کیږي؟ مړ کیږي. موږ اوس داسې یو سایبین نبات لاسته راوړو چې دغه ګلایفوسیټ دوا په دې باندې تاثیر ونه کړي. نور واښه دې ووژني، هغې سره زموږ کار نشته، خو باید د سایبین ته کم تاوان ونه رسوي. نو موږ سره داسې یو EPSP انزایم په کار دی، داسې یو EPSP چې دا د دې ګلایفوسیټ په مقابل کې مقاومت وښیي. نو دا څنګه لاسته راځي؟ دغه نبات دوی څه کوي؟ د دې دپاره خامخا یو جین شته دی چې تر څو په دې نبات کې دغه EPSP انزایم تولید کړي. نو ساینسدانان څه کوي؟ یو بکټریا راخلي، هغه بکټریا ته ویل کېږي اګروبکټیریم ټیومیفیشیم. په خاوره کې یو بکټریا ده چې کله نبات زخمي شي د هغې لارې نبات ته داخلیږي او د نبات څخه تغذیه کوي. د دې نه یو پلازمیډ راخلي. بکټریا دوه قسمه ډي ان اے لري، یو بکټیریل ډي ان اے دی، یو پلازمیډ دی یا
ایکسټرا نیوکلیر ډي ان اے ورته ویل کېږي. دغه ډي ان اے موږ په دغه جینیټک انجینیرینګ کې استعمالو، هم په حیواناتو کې هم په نباتاتو کې. نو دوی څه کوي؟ اول دغه پلازمیډ راغلي، دغه پلازمیډ ته ټي آی پلازمیډ وایي، ټي آی پلازمیډ. د دې پلازمیډ دپاره دوی څه کوي؟ مثال دا یو پلازمیډ دی، دا پلازمیډ دوه برخې لري. دغه برخه چې کوم ده دې ته ټي آی ریجن ویل کېږي، ټي آی ریجن، او دغه برخې ته ویر ریجن ویل کېږي. د دې پلازمیډ دغه برخه ډېره په اسانۍ سره د نبات حجرې ته داخلېدلی شي، او دغه برخه چې کوم ده دا د دې سره مرسته کوي چې تر څو دغه برخه داخل شي، دا نور د نبات حجرې ته نه داخلېږي. نو په دې برخه کې موږ څه کوو؟ موږ اوس دلته باید داسې یو جین ولګو چې دغه ای پی اس پي انزایم لاسته راوړي، خو د دې په مقابل کې مقاوم وي، یعنې میوټیټډ ای پی اس پي. نو دلته کې یو جین لګول کېږي، اول دلته کې یو جین لګوي داسې، دې ته ډیزایر جین وایي، یعنې زموږ خواهش دا دی چې موږ سره داسې یو ای پی اس پي انزایم نبات لاسته راشي، هغې په مقابل کې د دې جین دپاره یو تنبیه کوونکي ته ضرورت دی چې تر څو دا تنبیه کې خپل فعالیت وکړي، هغې ته پروموټر وایي. نو دلته کې دوی د یو وایرس ودرې، یو وایرس ټول پروموټر دی اکثره، یعنې ډېر زر دغه د حجرې فعالیت په خپل لاس کې اخلي. نو دغلته کې دوی څه کوي؟ په دې ګلپیانو کې یو وایرس دی، نباتاتو کې لومړي ځل لپاره په تمباکو کې کشف شوی، هغې ته موسیک وایرس وایي. نو دې ته ویل کېږي CAMV یا کولیفلاور موسیک وایرس. دغه وایرس دلته لګوي، او په دغه ساحه کې یو انټي باډي مارکر لګوي، انټي باډي مارکر. کله چې دغه شی جوړ شي دې ته ویل کېږي ارټیفیشل پلازمیډ. اوس دا راغلي د بکټریا حجرې ته داخلي، کله چې بکټریا ته داخل کړه نو دا یو بکټریا شوه. په بکټریا کې دلته چې دا خپل جینونه دي، دی پلازمیډ شو. دا پلازمیډ چې دې بکټریا ته داخل شو، اوس دغه بکټریا ته تکثر ورکوي، کلچر کوي. وروسته څه کوي چې کله یې کلچر کړ، دغه بکټریا راغلي او نبات کې دغه ساحه کې یو کټینګ ورکوي، دغه نبات یې کټ کړه، دلته زخم شو. دغه بکټریا په دغه ساحه کې پوش کوي، چې کله یې پوش کړله دغه پلازمیډ په دې کې پروت دی. دغه پلازمیډ د دې نبات حجراتو ته داخلیږي. نو که چېرته موږ د نبات حجره داسې رسم کړو، نو دا د نبات حجره شوه. په نبات حجره کې به په دغه ساحه کې څه موجود دي؟ پلازمیډ موجود دي. دغه پلازمیډ دلته کې راځي، او د نبات په حجره کې چې کوم دغه ډي ان اے ده، په دې کې دغه جین دلته کې ځای نیسي. نو دغه جین سټیمولیټ کېږي، فعالېږي، او په نتیجه کې څه جوړوي؟ ای پی اس پي انزایم جوړوي. دا ای پی اس پي انزایم لومړي ځل لپاره پاڼې ته ځي. په پاڼه کې چې کله دغه انزایم جوړیږي، نو دغه ساینسدانان دغه پاڼه کټ کوي، او بیا څه کوي؟ بیا په یو پلانټ ټیشو کلچر ورته وي، په هغې کې کري، یعنې په بایوټیکنالوژي په واسطه د پاڼې د یوې نسج څخه موږ کولی شو چې څه لاسته راوړو؟ یو نبات لاسته راوړو. کله چې نبات لاسته راوړي، هغه بیا په خاوره کې کرل کېږي. مختلف نباتات کري، چې خاوره کې وکري، په خپل منځ کې کراس کېږي، د هغې نه بیا تخم راځي، او دغه تخم بیا بازار ته وړاندې کېږي، او په بازار کې بیا دغه تخم څنګه کېږي؟ دې ته موږ په پښتو کې اصلاح شوي تخمونه وایو. دغه اصلاح شوی تخم چې بیا کرې، کله چې بیا دغه بزګر دغه دوا په دې باندې پاشي شیندي، نو هغه دوا په دې سیبین باندې کار نه کوي، ځکه دلته کې د ای پی اس پي میوټ شوی دی، تغییر پکې راغلی دی. یوازې هغه واښه څنګه کوي؟ له منځه وړي. نو په دغه اساس باندې موږ کولی شو چې د ټماټرو یا د رومیانو مختلف شکلونه لاسته راوړو، چې مثال سایز کې تغییر وي، یا د ځینې محیط سره دغه وکړي. نو په نباتات د دغه جینیټک انجینرۍ په واسطه داسې نباتات لاسته راځي چې ګرم محیط سره کیدای شي مقاومت وښیي، د یخ محیط سره به مقاومت ښیي، د بکټریاو په مقابل کې مقاومت ښیي، همدارنګه ترڅنګ چې کوم دی د حشراتو په مقابل کې مقاومت ښیي، د دوا په مقابل کې څه کوي؟ مقاومت ښیي. بل لازو په حیواناتو کې جینیټک انجینري، حیواناتو کې هم د نباتاتو په شان جینیټک انجینیرینګ ترسره کیږي، خو دلته کې چې کوم حیوان لاسته راځي، هغې ته بیا موږ ټرانسجینیک انیمل ویلی شو. ټرانسجینیک انیمل په حیواناتو کې څه کیږي؟ موږ ویو چې د یو صفت لپاره، یو ځانګړي صفت لپاره چې په دغه حیواناتو کې موجود نه دی، یو جین داخلو، چې تر څو داسې یو حیوان لاسته راشي چې دغه صفت ولري، دې ته ویل کېږي ټرانسجینیک انیمل. یعنې مختلف حیوانات د دغه هدف لپاره په بایوټیکنالوژي علم کې استعمالیږي. تر ټولو زیات چې استعمالیږي هغه موږکان دي، یا مایس ورته ویل کېږي، موږکان. دا 95% په لابراتوارونو کې په جینیټک انجینرۍ کې استعمالیږي. ترڅنګ مایان یا فشز هم استعمالیږي، منکی یا بیزوګان هم استعمالیږي، او ریبټ یا سوی
دا هم څنګه کیږي دا استعمالیږي خو تر ټولو زیات یې موږکان استعمالیږي یعنی دا ټول څه شی دي دا هغه حیوانات دي چې موږ کولی شو په دې باندې موږ دا جنټیک انجینیرینګ تطبیق کوو نو دغه جنټیک انجینیرینګ چې په حیواناتو کې موږ تطبیق کوو د دې په واسطه باندې موږ مختلف نسلونه لاسته راوړو داسې یو نسل مثال غواګانو کې داسې یو نسل لاسته راوړو چې هغه زیات نه زیات شیدې ورکوي همدارنګه په دې پروډکټ کې بس شي مختلف کیمیاوي مواد موجود وي او هغه به څنګه هغه به د انسان لپاره او څنګه فایدهمند وي نو دا په دغه ډول کیږي په حیواناتو کې جنټیک انجینري د څو مقصدونو لپاره کیږي دې کې 5 مقاصد دي یو د دوا زهري خاصیت معلومول ګوره څومره دواګانې چې په بازار کې تاسو ته پیدا کیږي دا لومړي ځل لپاره چې کله جوړ شي نو دا دغه موږکانو ته یا ماهي ته یا بیزو ته یا ریبډ ته دې ته لومړي ځل لپاره انتقالیږي جنټیک انجینرۍ په واسطه چې تر څو د دې زهري خاصیت معلوم کړي لکه نن سبا نړۍ کې کرونا ده کرونا دپاره چې اوس کومې دوايانې خلک جوړوي نو هغه لومړی څه کوي په دې موږکانو باندې ایکسپیرمنټ کوي نو دا چې دا ټرانسجینیک انیمل دی د دې دپاره معلوموي چې دی په مقابل کې دا کوم یو هغه عکس العمل ښیي آیا دی په مقابل کې مړ کیږي یا ژوندی پاتې کیږي یا د دې سره ښه کیږي دغه ټول کارونه په دغه جنټیک انجینرۍ باندې کیږي بل د واکسینو محفوظ کیدل یا محفوظ ثابتول واکسین چې کله لومړي ځل لپاره جوړ شي دا هم لومړی حیوانات ته تطبیق کیږي تر څو هلته کې موږ دا معلوم کړو چې دا څنګه په حیواناتو کې د دې تطبیق صحیح دی که نه دی وروسته بیا څنګه کیږي په انساني ټولنه کې دا د تطبیق وړ وي تر ټولو بل چې کوم دی د ناروغۍ میکانیزم معلومول چې دغه ناروغي په کوم میکانیزم رامنځته کیږي ناروغۍ میکانیزم کې لکه مثال کینسر دی دغه حجره کې دغه په انسان کې دا کینسر څنګه رامنځته کیږي دې دپاره هم څه کیږي د جنټیک انجینرۍ نه په حیواناتو کې استفاده کیږي د دې میکانیزم د ناروغۍ ترڅنګ بل بایولوژیکي پروډکټ دی چې دا زموږ ډیره مهمه موضوع ده دې سره زموږ کار دی بایولوژیکي پروډکټ یا بایولوژیکي تولید بایولوژیکي تولید د زموږ دپاره تر ټولو مهمه ده چې څنګه د یو حیوان په واسطه باندې موږ کولی شو یو بایولوژیکي تولید یا یو نوی نسل لاسته راوړو یا چې کوم دی داسې یو تولید دا حیوان ورکړي چې د دې نه مخکې نه وي ورکړی نو په 1999 کې لومړي ځل لپاره داسې یو بایوټیکنالوژي علم په اساس باندې یوه غوا دی جوړه کړه ټرانسجینیک انیمل کې چې هغې ته دوی یو نوم ورکړ روزي په نامه باندې دی په 1999 میلادي کال کې جوړه کړې وه دې غوا څه کول دې غوا چې به کوم شوده تولیدول په هغې شودو کې به 2.4 ګرام په 1 لیټر شودو کې الفا 1 انټي موجود و چې دا داسې یو انزایم دی چې کومو خلکو کې چې یوه ناروغي د سیسټک فایبروزز ورته ویل کېږي هغه ناروغي چې به په چا کې موجود و هغه ماشومان ته دا ورکول کېده نو هغې سره به دې ښه ریسپانس ورکو دا لومړي ځل لپاره ټرانسجینیک انیمل جوړ شوی بایولوژیکي تولید موږ ته راکوي لکه انسولین موږ جوړو د دې په اساس باندې انسولین د بکټریا څخه ځکه بکټریا په حیواناتو علم کې راځي نو دغه بکټریا په واسطه باندې موږ بایولوژیکي تولید کې انسولین لاسته راوړو او دغه انسولین بیا د شکرې د ناروغۍ لپاره څنګه کیږي استعمالیږي نو په دغه ډول باندې څه کیږي دغه په حیواناتو کې د جنټیک انجینري تطبیق کیږي د بایوټیکنالوژي علم په اساس باندې ګرانو زده کوونکو زموږ بله موضوع د جین په واسطه باندې د انسان درملنه یا دې ته جینوتراپي ویل کیږي د جین په واسطه انسان درملنه یا عملیه چې دا جینوتراپي نومیږي او جینوتراپي څه ته ویل کیږي موږ ویو چې د یو ډیفیکټ جین یا غیر فعال یا بېنظمه جین صحیح کول د بل جین د ځای په ځای کولو په واسطه باندې ته جینوتراپي ویل کیږي یعنی یو جین دی دا په انسان کې یوه ناروغي تولیدوي موږ غواړو چې د دغه خراب جین په ځای باندې یو صحیح جین یو کورکټ جین هلته کې نصب کړو چې تر څو هغه د دغه جین دغه ناروغي له منځه ویسي دې ته ویل کېږي جینوتراپي د دغه جینوتراپي په واسطه باندې مختلفې ناروغۍ نن سبا په طبابت کې د دې هغې تداوي کیږي لکه مثال په ډول باندې موږ په دې کې یو مثال وړاندې کوو چې یوه ناروغي ده سیکل سیل انیمیا یا لور ته ورته د وینې کموالی دا یو ناروغي ده د دې په واسطه باندې د جینوتراپي په واسطه باندې موږ دغه ناروغي څنګه تداوي کولی شو وروسته یې تاسو ته په ویډیو کې ښیم
سیکل سیل داسې یوه ناروغي ده چې دغه خلکو دغه د وینې حجرات چې کوم دي په جینیټیکي ډول چې پیدا کیږي نو دا لور ته ورته شکل لري. لور دا د ریبلو کومه آله چې ده دغه شان شکل لري او دغه آر بي سي یا د وینې سره حجرات په نشي کولی چې دغه اکسیجن حجراتو ته انتقال کړي. همدارنګه د کوچنیو رګونو د بندېدلو سبب ګرځي، په نتیجه کې شدید دردونه او همدارنګه مریض ته ستړیا او نور مختلف علایم ورکوي. نو څنګه کولی شو چې دغه سیکل سیل انیمیا د جینوتراپۍ په واسطه باندې څنګه کو تداوي کو؟ نو دې دپاره هغه جین راخلو، هغه جین چې د دغه آر بي سي د جوړېدلو لپاره مسؤل دی. روغ جین راغستل کیږي او دلته په هډوکو په مغز کې تطبیق کیږي تر څو دغه خراب حجرات چې د غلط جین په واسطه باندې جوړیږي هغه له منځه لاړ شي او په نتیجه کې روغ حجرات د وینې دوران ته راشي او هغه خپل سرکولیشن او دغه د اکسیجن سپلای په صحیح ډول باندې ترسره کړي. نو دې دپاره راځو تاسو ته زه دغه سیکل سیل انیمیا چې جینوتراپي څنګه ترسره کیږي په ویډیو کې ښیم. نو جینوتراپۍ په واسطه باندې سیکل سیل انیمیا یا لور ته ورته د وینې کموالی په نړیوالو لابراتوارونو کې څنګه تداوي کیږي راځو تاسو په ویډیو کې تاسو ته تشریح کوم چې څنګه کیږي. پلی دا یو آر ان اے جین دی، آر ان اے ده چې دغه آر ان اے دغه وظیفه لري او فنکشنل جین دی چې تر څو موږ سره هغه د آر بي سي جوړ کړي چې کوم روغ شکل لري یعنی بایکانکیو شکل لري او دغه آر بي سي دغه جین چې کوم دی دا د دغه حجرې ته انتقالیږي او په حجره کې د حجرې د خپلې ډي ان اے سره یوځای کیږي. نو کله چې دا انتقالي نو دې دپاره یو وایرل ویکټر ته ضرورت دی. دغه وایرل ویکټر چې کوم دی دا اکثره د ایډز د وایرس نه اخیستل کیږي. دا داخلي د انسان نارمل هغه حجرې ته چې کومه سټیم سیل ده یا اساسي حجره ده د هغې په واسطه باندې چې کوم آر بي سي جوړیږي. نو کله چې دا دې ته داخل شي نو دلته کې لومړی دوی دغه لینټوویکټر په واسطه باندې دغه جین تولیدوي. د انسان د هډوکي څخه د هډوکو د مغز حجرات اخلي. کله چې دغه د مغز حجرات واخلي هغه څنګه کوي کلچر کوي، زیات تولید ورته ورکوي او په کلچر کې بیا ورته دغه کم دوی چې دغه کم جین راغستی دی دا په هغې کې داخلوي. تاسې ګورئ دا د انسان نه اخیستل شوي حجرات دي سټیم سیل او دلته کې هغه ویکټر دی چې په هغې کې دغه جین داخل شوی دی. دغه ویکټر راخلي او دلته کې څه کوي دغه سټیم سیل ته داخلي. نو په سټیم سیل کې د دغه ویکټر څخه بیا دغه جین یا دغه آر ان اے چې کوم دی دا انتقالیږي او هلته کې بیا مایټوزس کوي او ریپلیکیشن په نتیجه کې بیا خپل هغه آر بي سي په اسانۍ سره جوړولی شي. تاسې ګورئ دلته ویډیو کې تاسې ته ښیي. نو دغه آر ان اے دلته کې څه کېږي ډي ان اے ته تبدیلیږي. وروسته دغه ډي ان اے د حجرې د ډي ان اے سره وصل کېږي د انزایمونو په واسطه. دا انزایمونه دي چې دغه انزایم دغه وظیفه سرته رسوي. نو د حجرې ډي ان اے کټ کوي او بالاخره کومه بهر نه ډي ان اے چې راغلی دلته اوس فکس کوي. نو دې ته ریکمبینانټ ډي ان اے ویل کېږي یعنې بهرنۍ ډي ان اے راواغسته په دې کې داخل کړله. اوس چې دا ویش کوي نو دغې برخې نه به هم څنګه کېږي دغه پیغام ورکوي او هغه نوې د حجراتو جوړېدلو لپاره به کار کوي. نو دا کورکټډ فنکشن جین دی. اوس چې دغه حجره جوړه شوله دا بیا انسان ته د وینې له لارې په سیرم په شکل باندې څنګه کوي ورکوي. نو چې کله دا سیرم له لارې انسان ته تطبیق کیږي نو په وینه کې دغه حجرات اوس روان دي دا کوم چې بهر په لابراتوار کې جوړ شوي دا بیا د وینې څخه بالاخره دغه برخو ته انتقالیږي یعنې وځي د وینې دوران څخه وځي هډوکو مغز ته ځي. کله چې هډوکو ته لاړ شي هلته کې ځای پر ځای کېږي او دې څخه وروسته بیا کولی شي چې په اسانۍ سره دغه آر بي سي چې دغه سپوږمۍ نیمه هلال شکل یې درلوده دا له منځه لاړ شي او د هغې په ځای باندې نارمل یا روغ آر بي سي لاسته راشي. دې ته ویل کېږي چې جینوتراپي. ځینې ناروغۍ دي چې د جینوتراپي په واسطه باندې تداوي کېږي بلکې ټولې ناروغۍ تر اوسه پورې امکان نه لري چې دې په واسطه باندې تداوي شي. راځو نوې موضوع ته چې د بایولوژي په مضمون کې پنځمه برخه ده یا ایکالوژي ورته ویل کېږي. د ایکالوژي په هکله باندې خبرې کوو. ایکالوژي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو روابط له محیط سره څیړي. یعنې دغه ژوندي موجودات چې په نړۍ کې ژوند کوي دا څنګه د دې محیط سره یعنې د غیر ژوندیو موجوداتو سره څنګه ارتباط لري دې ته ویل کېږي ایکالوژي. نو ایکالوژي لپاره تر ټولو مهم څه شی دی هغه ایکو سیستم دی
چې په ایکالوژي کې موجود دی. لومړی د دې څخه مخکې چې موږ د ایکو سیستم ته راشو د ایکالوژي برخو ته راځو یا د ایکالوژي کې چې کومې برخې موجود دي. ایکالوژي برخې چې کوم دي یو حیوانات دي یا ژوندي موجودات او بل چې کوم دي غیر ژوندي موجودات دي یا فیزیکی چاپیریال. دا د ایکالوژي برخې دي چې دغه دواړه که چېرته موږ سره یو ځای کړو دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ایکو سیستم ویل کېږي. په ایکو سیستم کې موږ وایو چې دغه حیوانات او غیر ژوندي موجودات یا فیزیکي چاپیریال د یو له بل سره څنګه کې ارتباط لري. یعنې هغه برخه د ځمکې هغه برخه چې په هغې کې د ژوندیو موجوداتو یوه مجموعه د فیزیکي او د ژوندیو موجوداتو مجموعه هلته کې ژوند کوي په فیزیکي چاپیریال کې. دې ته چې ویل کېږي ایکو سیستم ویل کېږي چې انشاءالله بیا په بل درس کې موږ وایو چې دغه ایکو سیستم څو برخې لري. نو دغه حیوانات چې په ایکالوژي کې ژوند کوي دغه حیوانات څو ډولونه لري. یو یې کارنیورس یا غوښه خوړونکي دي. کارنیورس غوښه خوړونکي لکه پړانګ یا زمری او داسې نور چې ټول یوازې د غوښې څخه استفاده کوي. بلې هاربیورس دي واښه خوړونکي لکه غوا یا وزه پسه او داسې نور دا ټول په هاربیورس کې راځي. بلې اومنیورس دي. اومنیورس معنا هر شی خوړونکی. دلته مطلب دا نه دی چې هر شی یعنی هم به د نورو شیانو څخه استفاده کوي. دلته کې د هر شي خوړونکي نه مطلب دا چې دا داسې حیوانات دي چې هم د نورو حیواناتو څخه او هم د نباتاتو دواړو څخه غذا لاسته راوړي. لکه انسان موږ هم د حیواناتو تولید او همدارنګه د حیواناتو غوښه خورو او همدارنګه ترڅنګ د نباتاتو تولید خورو. لکه تاسې بازار کې فروټ میوهجات ترڅنګ سابه سبزیجات دا ټول خورئ. دا په اومنیورس کې راځي. لکه انسان دا اومنیورس شو. بل ډیکمپوزر دي تجزیه کوونکي. تجزیه کوونکي چې دغه مړه اجسام تجزیه کوي او د هغې څخه غذا لاسته راوړي. لکه فنجیان شول دا په ځمکه کې اکثر یو د دې په واسطه باندې ډیکمپوزر کوي. بل نباتات دي د دې ترڅنګ پلانټس یا نباتات دا هم ژوندي موجودات دي. نو پلانټس څه شی دي؟ دا اټوټروف دي. اټوټروف یعنی ځان ته خپله غذا په خپله جوړوي. دې ته تولیدونکي ویل کېږي یا پروډیوسر او دې ته کنزیومر ویل کېږي یا مصرف کوونکي. دا ټول چې دي مصرف کوونکي دي د بل ته احتیاج دي. خو پلانټس چې کوم دي دا بیا خپله پروډیوسر دي. دا تولید کوي د ضیعي ترکیب عملې په واسطه باندې لمر څخه خام مواد په پخو موادو باندې بدلی او بیا وروسته چې کوم دی دغه پلانټ څخه بیا په مختلفو طریقو باندې دغه حیوانات دغه انرژي لاسته راوړي. نو دې ته کنزیومر یا مصرف کوونکي وي او دې ته پروډیوسر یا تولیدونکي ورته ویل کېږي. په راتلونکي درسونو کې انشاءالله غیر ژوندي موجودات یا فزیکي چاپیریال باندې خبرې کوو، په ایکو سیسټم باندې به خبرې کوو او مخکې به ووځو. دا د نن ورځې درس تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږم تر هغې ښه وخت ولرئ.